په ننګرهار کې د شنو زیتونو د اچارو جوړونې تولید د یاد ولایت زیتونو فابریکه کې پیل شو. د ننګرهار کانال شرکت مسؤلین وایي سږ کال به د تیر کال په پرتله 3 برابره د اچارو په تولید کې زیاتوالی راشي. دوی د تولید د لوړوالي لامل د باغونو ښه ساتنه یادوي. د کانال شرکت ویان سید همایون غریبمل زیاتوي د زیتونو اچارو تولید به تر 10 ټنو رسیږي چې له نورو کلونو سره په پرتله خورا لوړ دی. زموږ د زیتونو د اچارو تولیدات د تیر کال په پرتله نږدې 3 برابره لوړ وي. تیر کال زموږ د زیتونو د اچارو اندازه 12 ټنه وه. سږ کال به انشاءالله همدغه اندازه که خدای نخسته کوم طبیعي آفت نو زموږ به 10 ټنو ته ورسیږي. د لوړوالي لاملونه یې کولی شو ووایو چې دغه د زیتونو باغونو ته هغه اګرو تخنیکي کوم چې ټولې تړلې پروسې وې دې ته د کال د وخت نه وخت رسیدلی دی، په وخت ورسره ترسره شوي. یو لامل دا دی، بل دغه باغونو ته پاملرنه ده. د ډیره زیاته خمرغه تازه موږ په کابل کې امام ابو حنیفه په 3 ملي نړیوال نندارتون کې برخه اخیسته وه. د کانال د زیتونو تولیدات د هیوادوالو له تودو هرکلیو سره مخ شو. د زیتونو فابریکې امیر اختر محمد هاشمي وایي دغه فابریکه 2 برخې لري چې یوې د شنو زیتونو د اچارو تولید او بلې د زیتونو تیل دي. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې سږ کال د زیتونو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي چې د شنو زیتونو د هیوادوالو لپاره د اچارو اړتیا پوره کوي او له نورو په ښه کیفیت تیل بازار ته عرضه کوي. د کانال پروژه یوه په افغانستان کې د مهمو د اقتصادي او زراعتي پروژې څخه ده چې په 4 فارمونو مشتمله پروژه ده چې عبارت له هډې فارم، دوهم فارم، دریم فارم او څلورم فارم. یو د هډې فارم د دویم پلانک څخه د زیتونو فابریکه ده چې په 2.5 هکتار ځمکه کې آباده شوې ده. د معمولي فابریکه 2 مهم بخشونه لري چې یو ته د اچارو د تولید برخه ده او دویم د تیل کشۍ برخه ده. همدا اوس موږ پروسه روانه ده د اچارو د تولید برخه ده چې د شنو زیتونو څخه جوړیږي. په یاده فابریکه کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار کولو زمینه برابره شوې او هیوادوالو ته د زیتونو با کیفیته تیل او اچار تولیدوي. یو شمېر کارکوونکي چې له ډیره وخته په دغه فابریکه کې په کار بوخت دي وایي که د فابریکې کارونه لا وغوړېږي ګڼو هیوادوالو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. ډیر راضي یو د خپل کار نه او موږ به ډېر خوشحاله یو چې د اسلامي امارات راغلی دی او موږ ته ډېر امکانات برابر کړي چې او د ځوانانو ته خلکو ته کار برابر شوی دی. سهار راځو تر مازدیګره ته خپل ټیمه پورې خپل کار کوو. دغه ځوانان چې ته ګورې او دلته کوم مصروف دي او کار کوي د اکثریت خارج ته روان وو او اوس ډېر خوشحاله دي په خپل دغه باندې راغلي ته خپل کار کوي. زیاتره ټول تعلیم یافته دي، دا 12 نه خلاص شوي، څوک د 14 نه خلاص شوي دي. خو دا چې کار امکانات د زموږ وطن کې نشته. انشاءالله چې موږ دا مشران ډېر کوشش کوي چې موږ ته کار امکانات برابر کړي او ډېر ښه سیستمونه موږ ته برابر کړي. امید خدای لري چې آینده لپاره به زموږ ډېره خوشحالي او ډېر دغه په فابریکه کې راشي. مسؤلین وایي د ننګرهار کانال اړوند د زیتونو د 4 فارمونو څخه هر کال په زیات اندازه حاصل ترلاسه کیږي چې له درکه میلیونونه افغانۍ عاید د دولت خزانې ته ورځي.